الله باوازو کی ملائکو تا بوزی دا سڑے پا زنزیرانو کی وطڑی جہنم تا گزار کی ارمان چوی دا کتاب ما تا نوی ملاو شوی عمل نامه سر خبر شوی نوی در اخبر حساب کتاب اگر دومره مالونه ما جمع کړو ګورو غیس پیدا را نه کړ چې دا وازو شي چې راشه د الله طرف ته پلانیه ته تیاری تلو ته څه دې کړي دي چې ډاډه ورشي دغه رب ته به څه وې چې سهار او ماښام موږ د هغه په نافرماني کې یو څه جواب به ورکړې ته هغه ته په دې خبرو باندې ځان ویروه چې تا نه تپوس وکړي د آدم بچیه دا کار دې کړی دا کار دې کړی دا کار دې کړی ته به څه وې بیا به هغه څه وې چې الله سبحانه وتعالی په سورة الحق کې ذکر کړي وی بعضو له به زه عملنامه ورکړم په ګس لاس فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ارمان چې دا کتاب ماته نه ملو شوی عملنامه ولم ادر ما حسابيا سر خبر شوی نه در خپل حساب کتاب يا ليتها كانت القاضية ارمان چې دا مرګ سره زه خوري شوی ما اغنى عني ماليه اگر دومره مالونه ما جمع کړي وګورو هغې هېڅ فایده رانه کړ هلک عني سلطانیه زور او طاقت مې وګوره ختم شو دا اوس دی کاواک شوی دی دې ته څه وایي دې د پښتو کې کاواک وایي حساب کتاب روان دی ټول مخلوق ولاړ دی او ته پکې دا چغې وایي چې کتاب نه میلاو شوی او خوري شوی وی مال چې شو بچی چې شو دی اوس راویښ شو دی د اوسه پورې اوده اوس څه شو راویښ شو الله به څه وایي دی به دغه چغې وایي او دې ذلت ته وګوره الله دې دې ذلت نه موږ ساتي چې دا چغې به دی د ټولو په مخ کې وایي ګورئ د ټولو په مخ کې به لیکئ دا چغې به وایي الله به اواز وکړي ملایکو ته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا بوزي دا سړی په زنځیرانو کې وتړئ جهنم ته گزار کړئ انه ګناه څه ده انه كان لا يؤمن بالله العظيم دغه عظیم رب خبره نه ومنلې عرش ولا رب خبره نه ومنلې نن دې دا چغې وایي